ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو ستړي مشئ. هیله ده جوړ بایاست او له خپلو کورنیو سره به په ګډه د سن خپرونه ګورئ. په تیر درس کې مو د اوسط په طریقه د دویم جذر تقریبي قیمت په اړه درس زده کړ. دا چې ننني درس کې به کومو موخو ته ځانونه وررسوو راځئ په ګډه یې وګورو. په ننني درس کې به د اعشاریه لرونکو عددونو د دویم جذر پیدا کولو طریقه زده کړو او دا به هم ووایو چې د دویم جذر د ازمایلو شرطونه کوم دي. ښه خوږو زده کوونکو، لومړی راځو او دا زده کوو چې څه ډول کولی شو د اعشاریه لرونکو عددونو مربع پیدا کړو. مثلا که څوک له تاسو وپوښتي چې د 2.3 عدد مربع څو کیږي، څه ډول به دا پوښتنه ځوابوئ؟ زه یې درته حلوم. ډیر اسانه به تاسو هم پرې وپوهیږئ. ګرانو زده کوونکو، ښه ځیر شئ. دا پوښتنه به داسې ځواب کړو چې لومړی به هر یو عدد په خپل ځان کې ضرب کړو. یعنی لکه څنګه چې د 2 عدد مربع 4 کیږي، په ورته ډول د 2.3 عدد مربع هم لاسته راوړلی شو. یعنی 2.3 مربع مساوي دی له 2.3 ضرب 2.3 مساوي کیږي له 5.29 سره. دا خو مو زده کړل چې د یو اعشاري عدد مربع څه ډول پیدا کوو. خو حتما به مو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې آیا کولی شو د داسې اعشاریه لرونکو عددونو دویم جذر پیدا کړو؟ دا چې د تیرو درسونو څخه پوهیږو د پوره عدد دویم جذر د تجزیې، عمومي او اوسط په طریقو پیدا کولی شو، نو په ورته ډول د اعشاریه لرونکو عددونو دویم جذر هم په عمومي طریقې سره لاسته راوړو. څرنګه چې د عمومي طریقې کړنلاره په تیر درسونو کې تشریح شوي، نو د نوموړو عددونو د دویم جذر پیدا کولو لپاره یو مثال په نظر کې نیسو او د عمومي طریقې کړنلارې پرې تطبیقوو. غواړو د 540.5 اعشاري عدد دویم جذر محاسبه کړو. دا چې دا پوښتنه ځواب کړو، د نوموړي عدد صحیح برخه یې له ښي لوري څخه کیڼ لوري ته او اعشاري برخه یې برعکس له کیڼ لوري څخه ښي لوري ته دوه عددونه یا خانې رابیلوو او بیا د عمومي جذر نیولو په کارولو سره د عدد دویم جذر په لاس راوړو. لومړی د 540.5 عدد دوه رقمونه بیلوو، داسې چې د اعشاریې کیڼ لوري عددونه د ښي لوري څخه او د اعشاریې ښي لوري عددونه د کیڼ لوري څخه جلا کوو. کله مو چې دا عملیه ترسره کړه، بیا نو د بیلو شوو رقمونو د کیڼ لوري 15 رقم په نظر کې نیسو. د 2 عدد په خپل ځان کې ضربوو، 4 ضرب حاصل یې د 15 عدد څخه تفریقوو چې یو عدد یې حاصل د تفریق کیږي. په دریمه مرحله کې 40 2 رقمي عدد راښکته کوو او د یو ښي لوري ته یې لیکو او 2 خارج قسمت 2 چنده کوو او د مقسوم علیه په لسیز خانه کې یې لیکو. د 3 عدد په خارج قسمت او مقسوم علیه کې لیکو. د 3 عدد سره یې ضربوو او د ضرب حاصل یې د 140 عدد څخه تفریقوو. په 4مه مرحله کې کله چې اعشار علامې ته ورسیدو، اعشاریه خارج قسمت ته لیږدوو او 50 عدد راښکته کوو. د 18 ښي لوري ته یې لیکو او 23 عدد 2 چنده کوو او 40 د مقسوم علیه په لسیز خانه کې لیکو. په 5مه مرحله کې 4 عدد په خارج قسمت او مقسوم علیه په یویز خانه کې لیکو. د 440 سره یې ضربوو او 1850 حاصل د ضرب یې نوموړي راښکته شوي عدد څخه تفریقوو چې په پایله کې د نوموړي عدد جذر لاسته راځي او ویلی شو چې د 540.5 عدد دوهم جذر له 23.4 څخه عبارت دی. ګرانو زده کوونکو او د سن خپرونې درنو لیدونکو، هیله لرو تر دې ځایه به په درس پوهېدلي یاست. خو که بیا هم سم نه یاست پوه شوي، راځو د دوهم اعشاري عدد یو بل مثال ته.
مثلا که چیرې وغواړو د 9.5 عدد دویم جذر محاسبه کړو نو څه ډول یې حلولی شو؟ مونږ غواړو د 9.5 عدد دویم جذر محاسبه کړو. د دې پوښتنې د ځواب اسانه لار دا ده چې لومړی دوه رقمونه بیلوو داسې چې د اشاري کیڼ لوري عددونه د ښي لوري څخه او د اشار ښي لوري عددونه د کیڼ لوري څخه جلا کوو. دا چې د اشار ښي لوري عدد یو رقمي دی نو صفر ورسره علاوه کوو چې دوه رقمي عدد ورڅخه جوړ شي. په دوهمه مرحله کې د بیلو شوو رقمونو د کیڼ لوري 9 رقم په نظر کې نیسو. د 8 عدد په خپل ځان کې ضربوو 4 ضرب حاصل یې د 9 عدد څخه تفریقوو چې 15 عدد یې د تفریق حاصل کیږي. اوس راځو دریمه مرحله ورباندې ترسره کوو. کله چې د اشاري علامې ته ورسیدو اشاریه خارج قسمت ته انتقالوو او 50 عدد راښکته کوو او د 15 ښي لوري ته یې لیکو او 8 عدد دوه چنده کوو او 14 د مقسوم علیه په لسیز خانه کې لیکو. خوږو زده کوونکو ښه ځیر شئ. له دې وروسته په څلورمه مرحله کې 3 عدد په خارج قسمت او مقسوم علیه په یویز خانه کې لیکو. د 163 سره یې ضربوو او 409 حاصل د ضرب یې د نوموړي راښکته شوي عدد څخه تفریقوو چې پاتې 1 کیږي. په پایله کې ویلی شو چې د 9.5 عدد دوهم جذر تقریبا له 8.3 څخه عبارت دی. ځکه چې په نوموړي عملیه کې پاتې لرو نو د تقریبي قیمت څخه ګټه اخلو. ښه ګرانو زده کوونکو او د صنف خپرونې درنو لیدونکو دوهم مثال مو هم حل کړو. زه باور لرم چې تاسو لایق زده کوونکي اوس کولی شئ د داسې اشاریه لرونکو عددونو دوهم جذر ډیر اسانه پیدا کړئ. که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې څنګه کولی شو دا وازمویو چې د دویم جذر نیولو عملیه مو سمه ده او که نه. څنګه به دا پوښتنه ځواب کړئ؟ فکر مه کوئ، دا به هم زده کړئ. د عددونو د دوهم جذر ازمایلو شرطونه. لومړی شرط په ځان کې د جذر مربع د ضرب حاصل جمع پاتې باید له اصلي عدد سره مساوي شي. دویم شرط د یو عدد د دویم جذر 2 برابره جمع یو له پاتې څخه باید زیات وي. د دې لپاره چې دې موضوع باندې ښه پوه شو لومړی یو مثال حلوو او بیا یې امتحان کوو. مثلا د 149 عدد دویم جذر پیدا کوو. دا چې دا عملیه مو سمه ده که نه. په لومړی مرحله کې د 149 عدد دوه رقمونه بیلوو. په دوهمه مرحله کې د بیل شوو رقمونو د کیڼ لوري یو رقم په پام کې نیسو. د یو عدد په خپل ځان کې ضربوو. یو ضرب حاصل یې د یو عدد څخه تفریقوو چې 0 عدد یې حاصل د تفریق کیږي. اوس راځو دریمه مرحله پرې ترسره کوو. هغه داسې چې 9 دوه رقمي عدد راښکته کوو او د 0 ښي لوري ته یې لیکو او یو خارج قسمت دوه چنده کوو او د مقسوم علیه په لسیز خانه کې یې لیکو او د 2 عدد په خارج قسمت او مقسوم علیه کې یې لیکو. د 22 عدد سره یې ضربوو. د ضرب حاصل یې د 9 عدد څخه تفریقوو. پاتې یې 15 کیږي. پایله کې د نوموړي عدد جذر عبارت دی له جذر د 149 مساوي کیږي له 12 سره. اوس د دې لپاره چې ترلاسه شوي ځواب څخه ډاډه شو نو دا امتحان کوو. د دویم جذر عدد په خپل ځان کې ضربوو. د ضرب حاصل جمع پاتې باید له اصلي عدد سره مساوي وي. یعنی 12 ضرب 12 جمع 15 مساوي دی له 144 جمع 15 مساوي کیږي له 149 سره. په دوهمه مرحله کې باید د یو عدد د دویم جذر 2 برابره جمع یو له پاتې څخه باید زیات وي. دلته لیدل کیږي چې دواړو شرطونو صدق وکړ نو د دویم جذر د نیولو طریقه مو سمه ده. ښه ګلالیو زده کوونکو او د صنف خپرونې درنو لیدونکو
دا و زموږ د نن ورځې درس. هیله ده ډیر څه به مو ترې زده کړي وي. خو مخکې له خدای پامانۍ راځو د درس مهم ټکي یو ځل بیا تکراروو. د یوه پوره عدد دویم جذر د تجزیې عمومي او اوسط په طریقو پیدا کولی شو. نو په ورته ډول د اشاریه لرونکو عددونو دویم جذر هم په عمومي طریقې سره لاسته راځي. د دویم جذر عدد په خپل ځان کې ضربه وو. د ضرب حاصل جمع پاتې باید له اصلي عدد سره مساوي وي. د یو عدد د دویم جذر 2 برابره جمع یو له پاتې څخه باید زیات وي. زموږ نننۍ خپرونه تر همدې ځایه وه. خو یوه خبره مو باید هیره نشي، هغه دا چې دا درس حتما در سره تکرار کړئ چې ښه مو زده شي. الله مو مل شه.